تاسې ټول آبادي غواړئ. تیر کال 14% یې موږ ټوله شتمني له بد مرغه نه د طالبانو او د دوی ملګرو په لاس تباه سوي. 14%. افغانان په کېږدۍ کې مذاکرات کولی شي، په سړو کې مذاکرات کولی شي. دا خو د دې وخت نه ده چې ټول په مفشنو هوټلو کې پیشت د مذاکرات. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي او ولې